ډله وایي پر کابل پوهنتون برید دوی کړی. ولسمشر غني وایي د برید غچ به څو برابره اخلو. اسلامي دولت نومي ډلې یادایش پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت منلی دی. د ډلې د یو انځور په خپرولو چې دوه جنګیالي پکې ښکاري ویلي چې حمله دوی پلان کړې وه، خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي برید 3 کسانو کړی و. افغان حکومت بیا پر کابل پوهنتون د برید په ویر کې سه شنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. ولسمشر مڼۍ ویلي چې سه شنبه په ټول افغانستان او له افغانستان د باندې د دې هیواد په ټولو استازولیو کې د افغانستان ملي بیرغ نیمه ځوړند وي. ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پوهنتون دننه د تیرې ورځې برید بشري ضد جنګي جرم بللی. ویلي دي چې هیڅوک به داسې بریدونه د افغان ولس ارادې کمزوري نه کړي. وروسته له دې چې پر کابل پوهنتون وسلوال برید پای ته ورسېد، افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یوه ویډیو پیغام کې د مړه شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکي وکړه او د غچ اخیستو خبره یې وکړه. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې په برید کې 22 کسان مړه شوي او 22 ټپیان دي.